یلکه زما چمچی. اویا خان بابا څه خبر ده؟ یاره زما چمچی دا ډېر وخت کېږي د چوکۍ او د صوفې مې خوا دې خوا دې غورځولي یلکه، او یوټیوب او فیسبوک ته مې ویډیو نه ده اچولې. ته لږې چوکۍ راوړه دې او چا نه قرض چې خوا دې خوا یې وګرځومه چې دې خلکو ته زما زور معلوم شي او که نه یاره خان بابا څه درته ویمه نو ډېر غټ تاوان کې راغلی، خلک در باندې پوه شوي دي. دا سپکې چوکۍ یې خوا دې خوا مه غورځوه، موږ دې ځان سره په عذاب کړي یو مړه. یلکه توریا په څه تاوان کې راغلی یم او خلک را باندې څنګه پوه شوي دي مړه خان بابا؟ خلک وایي د خان بابا چې دی که نه ځان کې دننه بالښتونه ایښي دي مړه، او که نه خلک در باندې پوه شوي دي او ویډیو چې یوټیوب ته یا فیسبوک ته وخېږومه څوک یې لایک کوي نه مړه. یلکه توریا دا خو مې رښتیا غټ تاوان کړی دی که نه، خو زه خیر یو څه ناڅه وکړه چې دا خلک واپس زما ویډیوګانې وګوري او که نه ځان ته کار مه ګوره لکه. مړه خان بابا ما سره خو داسې څه نشته دی چې ته یې وکړي یاره، زما سوچ هم خراب شوی دی دې خلکو ته. خو یلکه داسې وکړه که نه یو غریب راونیسه د باندې نه او زما د حجرې ته راوله چې زه لږ پورته کړمه چې داسې د یو لاس کې چې اوچت کړمه، خو دې سړي ته ووایه چې لږ زور ته مو ووایه چې لږ پورته سي او که نه. مړه خان بابا نن سبا جړماران هم ځان ته موبایل اخیستي دي او ستا ټولې ویډیوګانې ګوري، وایي دا چې دی که نه ځان کې بالښتونه ایښي دي او موږ جړماران ښکته پورته کوي او ځان یې وایي را باندې مشهور کړو مړه، او که نه هغې د نن سبا سیاست پیدا کړی نه راځي درته ځه. یاره ښه داسې چل وکړه که نه چې زما د میز باندې یو ډېګې وریجې کېږده او ما نه ویډیو وکړه او خلکو ته ووایه چې خان بابا دومره خوراک کولی شي او که نه خوراک یې خو رانه چپلار هم نشي ګټلی، زه خو سوپر سټار یم په خوراک کې. خان بابا په کور کې خوراک ختم شوی دی مړه، خوراک د کوم ځای نه راوړم؟ یلکه توریا خدای خو دې تا غر کړي ولې شرمول کې، خو داسې چل وکړه که نه چې دې په دې کلي کې وګرځېږه، یو غټ پتنوس در سره واخله یا غورې در سره واخله په دې کلي کې وګرځېږه، که دار چا واده یا خیرات ورته ووایه د خان بابا وریجې پکار دي نو هر سړی درکوي، ولې چې زه خو سوپر سټار یم که نه. صحیح ده خان بابا دعا راته کوه، هسې نه چې خیرات والا مې درنه هلته وتړي او که نه هغه هم درنه خبر شوي دي چې دا ډوزمار دی، خو زه خیر زه به ورته یم چې دا سوپر سټار دی. ته په خپل میز کښېنه زه په 2 منټو کې راځم او که نه کیمره هم تیار هلته ایښي درته. زه نو ورځه بریتونه دې مور دار شه، زما ټیم مه خرابوه، زه خو سوپر سټار یم په منډه راځه. څنګه چل دی توریا کیمره تیاره ده او که نه؟ دا وریجې خو دې راوړي ما ښکاري دي کې چا لاس والی دی یاره، لاس نیولو والا وریجې دې راوړي دي، خو زه خیر ویډیو وکړه خلکو ته مې ووایه ورته دا خان بابا خپله پخې کړي دي. او خان بابا ایکشن او که نه داسې ده چې وریجې خو مې درته راوړي خو چې یوه دانه هم پرې نه دی او که نه چې د خلکو ته هم پته ولګېږي چې خان بابا خو سوپر سټار دی. یا بچه شي خلکو خان بابا دی خان بابا او که نه خلکو نن چې دا کومې وریجې ما راوړي دي یو پلیټ وریجې دي یو پلیټ چې دی غوښه ده او 2 ډرینکه دي دې نه به ورته داسې وځم او که نه ولې چې زه خو سوپر سټار یم سوپر سټار او که نه هلکه کیمره ډېر ډیکه او بچه شي. یلکه خان بابا دومره چغې مه وهه دا کیمره هم دنه وویرېدله ګډ وډ شولو خوراک شروع کړه هسې چغې مه وه مړه شروع کوم که نه هسې ماغه مه خرابوه شروع کوم او زه خپله مو ویرېدم د خپلې چغې نه مې چې دا چت راونه ولېږي دومره غټه چغه مې وواله یاره، خو زه خیر بسم الله که ولګه دې لیخ مزه کوي. خان بابا دې بل پلیټ نه څه وخوره او که نه چې لږ مزه درکړي لکه د مار غوندې داسې نه وځه ترې نه خواته ښه او که نه چې یوه دانه هم پرې نه دی ولې چې ته خو سوپر سټار یې. ښه لکه خوره مې کیمره ریډي ونیسه. او که نه خلکو چې بیا ونه وایي چې خان بابا خوراک نشي کولی او که نه ټول وریجې مې ورته ختمې کړې زه خو سوپر سټار یم سوپر سټار. یلکه توریا د چالو که دا کیمره میمره دې بندوه او دا ویډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دواړو کې ور واچوه او سبا به ګپ لګو زه لږ تشناب ته ځم په خېټه مې سخت درد شو او که نه سبا سهاره پورې کې تشناب کې کښېنم چې بیا سبا نه پوښتنه کوم چې څو لایک به راغلي څوک دغه راغلي کمنټ راغلي او که نه لکه د مار غوندې زه ورځه او که نه وایه دې تشناب ته منډه کړمه. منم دی خان بابا منم دی ډېر خطرناکه ویډیو د جوړه کړله راته، زه ورځه نو تشناب کې ښه شپه تېره کړه ښه بیا سبا به ګپ لګو. یاره توریا تا خو دې خدای غر کې دومره خوراک دې را باندې وکړو چې اوس خالي کېږم هم نه، دا 2 غنټې وشي په دې تشناب کې ناست یم او بیخي خالي کېږم نه. یا الله ته مې وساتې ویا دې په خېټه مې درد دی که نه. یا ورځه خواندې وکړو خان بابا یو بل زوره مو لګوه. یاره ایله مې خېټه سپکه شوله د 90 کیلو نه 80 کیلو ته راغله سخته مزه یې وکړله 20 کیلو مال مې خوړلی و. زه ځم چې هغه توري نه پوښتنه وکړم چې ویډیو څنګه شوله مخکې لاړه او که نه یاره زه ته ورځه پیم خان بابا سهار 8 بجې دي نو یا خلکو لاره پرېږدئ لاره پرېږدئ که نه خان بابا راغی خان بابا دغسې یلکه دا خو خان بابا را روان دی بچه چې ورشم او که نه چې زیره پې وکړم. سلام علیکم خان بابا. وعلیکم السلام توریا څنګه چل دی ویډیو مخکې لاړه او که نه خان بابا مبارک دی شه ویډیو خو ډېره زیاته مخکې لاړه.
یله کتوریا څنګه به مخکې نه ځي زه خو سوپر سټار یم یاره او کنه خان بابا پشمار باندې 20 دانې لایک راغلی ول او 2.5 کمنټ راغلی وي یله کا دا څه وي صرف 20 دانې لایک او 2.5 کمنټ دا څنګه ممکن کیدی شي یاره نه خان بابا دا ممکن دي داسې وشول نه مړه دا خو ډېر غټ کار شوی دی خدا راته ووایه چې په دې 2.5 نفرو کې څو نفر ویلي چې زه سوپر سټار یم یاره خان بابا که رښتیا را باندې وی که نه یو کس هم پکې داسې نه و لیکلي یاره یو کس پکې لیکلي و وایي 15 لکه روپۍ در کومه یولې دا سامان ماما موږ ته وښیه او دا سیس پیک دې هم لږې وښیه چې موږ یې هم ګورو چې څو دانې سیس پیک لري نه مړه دا خو ډېر غلط کار شوی دی خدا راته ووایه چې دې 2499 کمنټونه چې دا نور دي نو په دې کې څه لیکل شوي وو دا کم کمنټونه چې پاتې دي که نه دا 2499 کمنټونه دې کې نیمو لیکلي ول چې موږ د 15 لکو والا سره ولاړ یو او باید د خبره عملي شي موږ د خان بابا خپل سکس پیک وښیي او دا نور چې کم پاتې دي که نه په دې کې ټولو خلکو کنځاګانې کړې وي او ویلو چې دا خان بابا ویسټ انډیز ته ولېږئ شام زانگی پیالا زانگی ٹول میخانه زانگی نن خو می ساکی جانان هم نشان شد زانگی نن خو می ساکی جانان